सूरत अल-आराफ आयत नंबर 179 सफ़हा नंबर 157। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अन्आमि बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौन मा कानू यअमलून वमिम्मन खलक़ना उम्मतुन यहदून बिलहक़्क़ि वबिही यअदिलून रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परुनी आयतुन के अल्लाह रब्बुल आलमीन د یو کردار تذکره وکړه چې هغه کردار پرونی درس کې د هغې تفصیلي تذکره شوې وه چې په هره زمانه کې هغه موجود وي. قرآن کریم عمومي طور باندې چې خبره کوي نو هغه کلی انداز کې کوي، په صفاتو باندې او په علاماتو باندې الله رب العالمین خبره کوي. برای راست الله رب العالمین شخصیات نه ټارګټ کوي، او دا د اصلاح یو عام اصول هم دا دی چې کله ته عمومي خبره کوي نو د هغې اثر ډیر وي په نسبت د دې چې یو انسان برای راست هغه ټارګټ کړی شي او هغه هدف کړی شي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دعوت اسلوب به هم دغه و، د قرآن کریم د دعوت اسلوب هم دغه دی. بیا الله رب العالمین دا واقع چې ذکر کوله نو ظاهره خبره ده چې انسان له الله رب العالمین علم ورکړي، د علم په بنیاد باندې انسان ته الله رب العالمین درجات ورکړي، دل اوچتوالی ورکړي، دل الله رب العالمین امتیاز ورکړی وي. خو کله چې انسان د یو نعمت ناشکري کوي او خاص کر دین او د دین علم چې دی نو دا ډیر بنیادی نعمت دی. امام شامی رحمه الله یو محدث او فقیه تیر شوی دی په 12مه صدۍ کې. هغه یو خبره لیکل، هغه فرمایي چې په انسانانو کې د انبیاء کرامو نه پس څوک دا دعوه نشي کولی چې الله رب العالمین زما متعلق څه اراده لري. یو څو کسان دي چې هغه دا دعوه کولی شي چې یقینا الله رب العالمین زما متعلق د خیر اراده لري. هغې کې اولنې هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د حدیثو برنا کې خبره کړې ده چې یو هغه کس چې هغه د قرآن کریم زده کوونکی دی او د قرآن کریم ښودونکی دی، دغه انسان دعوه کولی شي چې الله رب العالمین زما متعلق د خیر اراده کړې ده. او د معاویه بن ابي سفیان رضی الله تعالی عنہ مشهور حدیث هغه را نقل کړی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، د چا متعلق چې الله رب العالمین د خیر اراده وکړي نو هغه الله رب العالمین فقاهت په دین ورکړي، د دین سمج او د دین پوهه ول الله رب العالمین ورکړي. دویم حدیث هغه را نقل کړی دی د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه قرآن کریم زده کوي او دا قرآن کریم بل ته ښیي. دغه شان دریم آیت هغه را نقل کړی دی د سورې بقرې چې الله رب العالمین فرمایي چې ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. هلته د حکمت ډېرې معنی شوي دي، خو یو معنی دا دی چې چاله الله رب العالمین د دین پوهه او سمج ورکړو نو گویا کې دل الله رب العالمین یو ډیر لوی خیر ورکړو. نو دا یو څو کسان دي چې دوی د خیر دعوه کولی شي او خپل منزل او خپل هدف چې دی هغه متعین کولی شي چې یقینا الله رب العالمین زما متعلق د خیر اراده کړې ده. بیا د قرآن کریم چې عام آیتونه مونږ ګورو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه چې صحابه کرامو کوم تپوسونه کړي دي د هغه تپوسونو په رڼا کې فقهاو یو بله خبره هم لیکلې ده چې انسان ته څنګه پته لګي چې زه الله رب العالمین ته خوښ یم او که ناخوښه یم.
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو څو خبرې کړي دي. اولنۍ خبره دا ده چې د الله رب العالمین خوښې نو الله رب العالمین به دې ځان ته ودرې. دا توفیق به درله درکړي چې الله رب العالمین د خپل کور ته راوغواړي. د یو عبادت نه پس د دویم عبادت توفیق درته میلاو شي نو دا نشانی او علامت دی د دې خبرې چې الله رب العالمین ستا تیر شوی عبادت هغه قبول کړی دی. او الله رب العالمین دې ځان ته ودرې، خپل کلام ته دې کښېنې، د خپل پیغمبر تعلیم ته دې کښېنې. دا د محبوبیت او د الله رب العالمین د مینې او د محبت علامات دي. ورنه دا وخت چې دی نو دا په هر صورت کې تیریږي که انسان یې په درس کې تیری، په جماعت کې تیری، یا په میدان د جنگ کې تیری، یا په کور کې تیری، یا نن سبا په سوشل میډیا په الکترانیک میډیا باندې تیری، نو وخت هم تیریږي. قیمتي هغه وخت دی چې هغه د الله رب العالمین دین له ورکړی شي. او دین څه ته ویلی کېږي؟ نو دین هم دغې ته ویلی کېږي چې د انسان دنیا جوړه شي او آخرت جوړ شي. دواړه الله رب العالمین ته مطلوب دي چې دنیا هم په ښه طریقه باندې جوړه شي، سکون او اطمینان انسان ته حاصل وي، او آخرت کې انسان ته نجات میلاو شي. د دې وجه نه الله رب العالمین انسان له د علم او د فهم ذرایع ورکړي دي. دغه ذرایعو نه چې دی کار اخلي نو الله رب العالمین دله پوهه هم ورکړي او دله الله رب العالمین نجات هم ورکړي. په هغې کې اولنۍ ذریعه چې ده نو هغه زړه دی. په زړه کې یوه خبره راشي، انسان په هغې باندې غور وکړي، سوچ به وکړي. او کله چې زړه د انسان کار شروع کړي، دکې فقاهت او سمجھ راشي، نو بیا الله رب العالمین په ده باندې د هدایت دروازې کولاوي. دویمه ذریعه چې ده نو هغه سترګې دي. په سترګو باندې انسان ډېر څه وویني. نو الله رب العالمین فرمایي چې سترګې مې هر چاله ورکړي دي، مناسب سترګې الله رب العالمین حیواناتو لم ورکړي دي، حشرات الارض لم ورکړي دي، انسانانو تم الله رب العالمین سترګې ورکړي دي. خو پکار دی چې په سترګو کې فرق وي. د انسان سترګه او د انسان قتل هغه د یو مقصد دپاره وي، په یو انداز باندې وي. د حیوان سترګه او د حیوان قتل او لیدل دا په بل یو انداز باندې او د بل یو مقصد دپاره وي. نو انسان چې یو څیز ته ګوري نو دی د هغې نه مکمل طور باندې یو دغه راوچتوي، ډانچه ترې راوچتوي، په هغې باندې دی غور کوي چې دا څیز الله رب العالمین پیدا کړ دی، د څه مقصد دپاره پیدا کړ دی. دغه شان الله رب العالمین انسان له غوږونه ورکړي دي. دا غټ نعمتونه دي. دا نعمتونه چې کله موجود وي نو انسان ته داسې احساس نه وي چې یاره زما په سر کې 2 سترګې دي او په سر کې مې 2 غوږونه دي. خو ملا علی قاري رحمه الله یو خبره لیکله، هغه فرمایي چې النعمت اذا فقدت عرفت. نعمت چې کله د انسان نه واغستلی شي نو بیا انسان ته اندازه کېږي چې د دې نعمت څومره قدر موجود و. د چا چې د سترګو نظر کم شوي وي، یا د غوږونو اورېدی کم شوي وي، یا چال چلن نشي کولی، د جسم تکلیف ورته، نو د صحت قدر د هغه سره موجود وي چې یاره صحت څومره لوی نعمت دی. نو دا د الله رب العالمین نعمتونه دي. او دا 3 څیزونه داسې دي په سوره اسراء کې الله رب العالمین فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به ستاسو نه الله رب العالمین د دې 3 واړو متعلق تپوس کوي چې زړه مې درکړی و، زړه استعمال دې څنګه وکړو، سترګې مې درکړې وي، د سترګو استعمال دې څنګه وکړو، غوږونه مې درکړي وو، د غوږونو استعمال دې څنګه وکړو، د انسانانو په انداز دې وکړو او که نه د حیواناتو په انداز دې وکړو. که د حیواناتو په انداز دې کړی وي نو الله رب العالمین فرمایي چې دغه انسان د بیا د عام حیوان نه او د عام چوپایي نه چې دی نو هغه بدتر دی. ځکه الله رب العالمین چې حیوان د کوم مقصد دپاره پیدا کړی دی نو هغه مقصد حیوان معاشرې ته ورکوي، انسان ته ورکوي. چرته یو حیوان دا انکار نه دی کړی چې یاره زه ایوه نه کوم، حل نه چلوم، یا یو حیوان مؤنث دا انکار نه دی کړی چې زه بچی نه پیدا کوم یا زه پی نه ورکوم. هغه خپل د کوم مقصد دپاره چې هغه پیدا کړی شوي دي نو هغه مقصد هغه ورکوي. واحد یو انسان دی چې دی ګډبډ شروع کړي، الله رب العالمین د هر څه د ده دپاره پیدا کړي دي او د دې هر څه باوجود دی بیا ګډبډ شروع کړي. دویم قانون الله رب العالمین دا ذکر کوي چې د الله رب العالمین دپاره اسماء حسنا دي، بهترین نمونه دي، او دغه نمونه الله رب العالمین ته وسیله کول پکار دي او د دغه نمونو په بنیاد باندې د الله رب العالمین نه دعاګانې غوښتل پکار دي. د دغه نمونو په شا باندې چې کومه فلسفه او نظریه پرته ده نو پکار ده چې انسان په ذهن کې هغه موجود وي او د هغې په بنیاد باندې انسان د الله رب العالمین نه دعا وغواړي. صلح حدیبیه چې کله لیکلی کېدله نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه د هغې کاتب و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته املا کوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ووی چې سرنامه ولیکه چې بسم الله الرحمن الرحیم. علی رضی الله تعالی عنه چې کله دا ولیکله
نو سهیل ابن عمر الدوسی وی چې یاره دا الله خو مونږ پیژنو، خو دا رحمان او رحیم ته د کم ځای نه وی نو دا در سره نه پیژنو. نو بس داسې ولیکه چې بسمک اللهم، چې په نوم د الله تعالی باندې دا سوله مونږ لیکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بس پرېږدم دغه شانې ولیکه. الله رب العالمین رحمان دی رحیم دی، که دی مني او که نه مني الله رب العالمین دی. بیا دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې دا صلح د محمد رسول الله او د سهیل ابن عمر الدوسی په منځ کې دا طے کېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سهیل وی چې یاره دا ستا خو مونږ په نوم د محمد پیژنو، خو په صفت د رسول الله دې نه پیژنو. که دا صفت د رسول الله در سره مونږ منلې نو بیا مونږ ستا سره جګړه نه کوله. نو دا صلح د داسې ولیکه لکه محمد داسې ولیکه چې محمد بن عبدالله او د سهیل ابن عمر په منځ کې دا صلح کېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی الله تعالی عنہ ته وی چې دغه شان ولیکه، ځکه عام طور باندې چې جرګه کېږي نو جرګه کې څه عناصر داسې موجود وي چې هغه جرګه ورانول غواړي. الریډي چې سهیل راغی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته وی چې یاره ستاسو معامله وس اسانه شوه، اوس کېدای شي صلح وشي او خبره چې ده هغه جوړه شي. سیرت نگارو لیکلی چې نبی علیہ السلام دا پیشنګویي ولې وکړه، نو یو وجه دا وه چې د سهیل نوم چې دی دا د سهلون نه دی، سهل اسانۍ ته ویلی کېږي. په عربو کې دا قانون عام طور باندې په دې پښتو معاشره کې هم دا قانون دی چې په معاشره کې دوه قسمه خلک، یو هغه خلک چې هغه جوړه راولي او دویم هغه طبقه وي چې هغه جوړه نه راولي. نو کله چې خلک یو خبره جوړوي نو هغه خلک ولیږي چې هغه نرم دله خلک وي، په خبره باندې پوهیږي، په څه نه څه طریقه باندې خبره جوړوي. او څوک چې نه جوړوي نو بیا خلک داسې خلک جرګې له ولیږي چې هغه خبره نه جوړوي. نو الله رب العالمین فرمایي چې بهترین نومونه د الله رب العالمین دپاره ثابت دي. په قرآن کریم کې د هغې تذکره شوې ده. عام محدثینو یا فقهاو چې کوم وضاحت کړی دی نو تقریبا د 700 لپاسه نومونه دي د الله رب العالمین چې هغه قرآن کریم ذکر کړي دي. اسم ذاتی هغه لفظ الله دی او د دې نه علاوه رحمان دی، رحیم دی، کریم دی. کلم چې انسان یو دعا کوي نو پکار ده چې دغه نومونه الله رب العالمین ته وسیله کړي او د الله رب العالمین نوم په دغه نومونو باندې دعا غواړي نو یقینا الله رب العالمین به د دعا خامخا قبلوي. او نور داسې نومونه چې هغه د انسانانو سره مشابه نومونه وي یا داسې نومونه چې په هغې کې شک او شبه پیدا کیږي یا د انسانانو عیبونه په هغې نومونو کې موجود وي نو د داسې نومونو نه الله رب العالمین منع کړی دی چې په داسې نومونو باندې به ماته آواز نه کوئ. بیا الله رب العالمین فرمایي چې یو امت او یو ډله مونږ داسې پیدا کړ ده او دا به د قیامت پورې وي چې هغه رهنمایي کوي حق طرف ته او په حق باندې به د الله رب العالمین په دې حق باندې به فیصلې کوي په دنیا کې او په آخرت کې ورته الله رب العالمین نجات ورکړي. ولقد زرعنا او په تحقیق سره پیدا کړي دي مونږه لجهنم د جهنم دپاره کثیرا من الجن والانس ډېر زیات د جناتو او د انسانانو نه. یو لوی تعداد چې دی نو د انسانانو د جناتو هغه الله رب العالمین به جهنم ته لیږي و دا به څوک وي نو دې باندې انسان فیصله نشي کولی ځکه انسان په دنیا کې الله رب العالمین یو څو خبرې په ده باندې پټې ساتلي. یو د شقاوت او سعادت دی چې دی شقي دی او که نیکبخته دی که بدبخته دی، د عمر څومره دی څومره نه دی، نو دا خبرې الله رب العالمین د حکمت په بنیاد باندې پټې ساتلي. انسان به کوشش کوي چې هدایت دی ځان ته حاصل کړي، بیا به مسلسل دعاګانې کوي چې یاره د الله رب العالمین ول په هدایت باندې د استقامت توفیق ورکړي. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په سورې فاتحه کې کوم آیت مونږ ویو اهدنا الصراط المستقیم چې مونږ ته سیده لار وښیه، دغه آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام به وی او په هغه منځ کې هم ویلی دی چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنی منځ نو هدایت هم دې ته ویلی کېږي چې د دې ابتدا د دنیا نه کېږي د بلوغ نه واخلم او انتهای راځي په دخول جنت باندې چې جنت ته داخل شي نو بس یقینا ته هدایت یافته‌ای او مقصد ته ورسېدي. د دې نه هټ کر چې انسان د الله رب العالمین د نعمتونو ناشکري کوي، د الله رب العالمین په قدرتونو باندې د سترګې پټوي نو دغه انسان به الله رب العالمین جهنم ته لیږي. لهم قلوب د دیو دپاره زړونه دي دغه جهنمیانو دپاره لا یفقهون بها لیکن په هغې باندې سمج او پوهه نه حاصلوي. ولهم اعین د دیو دپاره سترګې دي لا یبصرون بها په هغې باندې لیدل کتل نه کوي. ولهم آذان لا یسمعون بها او د دیو دپاره غوږونه دي چې په هغې باندې حق نه اوري او نه پې حق قبلی. اولئک کالانعام دا په شان د څاروو دي او د حیواناتو دي، بل هم اضلوا بلکې د حیواناتو نه هم زیات ګمراه دي او بدتر دي. اولئک هم الغافلون او دغه خلک په غفلت کې پراته دي.
ولله الاسماء الحسنى او د الله رب العالمین د پاره اسماء حسنا بهترین نمونه دي فدعوه بها نو تاسو را بلی الله رب العالمین په دغه ښه نومونو باندې او کوم چې الله رب العالمین په قرآن کریم کې یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیثو کې ذکر کړ دي په دغه نومونه را بلی وذروا الذین او پرېږدئ هغه خلک یلحدون فی اسمائه چې هغوی کوږوالی لټوي د الله رب العالمین په نومونو کې او په مختلف طریقو باندې په هغې باندې اعتراضات کوي سیجزون عن قریب بدله به ورکړی چې دوی ته ما د هغه څه کانو یعملون چې کوم عمل دی وکړو وممن خلقنا او د هغه خلکو نه چې موږ پیدا کړي دي امة یوه ډله د یهدون بالحق چې هغه رهنمایي کوي حق طرف ته وبه یعدلون او په دغه حق باندې فیصلې کوي په دې باندې انصاف او د عدل نه کار اخلي لفظ ترجمه ته ولقد زرعنا او په تحقیق سره پیدا کړي دي موږ له جهنم د جهنم د پاره کثیرا من الجن والانس ډېر زیات د جنات او د انسانانو نه لهم قلوب د داسې جهنمیان دي چې د دوی دپاره زړونه دي لا یفقهون بها لیکن په هغې باندې د سمج بوډ نه او د پوهې نه کار نه اخلي ولهم اعین د دوی دپاره سترګې دي لا یبصرون بها چې په هغې باندې لیدل کتل نه کوي د عبرت نگاه نه کوي ولهم آذان لا يسمعون بها او د دوی دپاره غوږونه دي لا يسمعون بها چې په هغې باندې اورېدل نه کوي حق نه اوري او نه پې حق قبلی اولئک کالانعام دا په شان د حیواناتو دي د هغوی په شان ژوند تېروي بل هم اضلو بلکې د هغوی نه بدتر دي ځکه حیوان خو خپل د ژوند مقصد هغه پیژني او هغه پوره کوي خو انسان د ژوند مقصد هغه هېروي وذروا الذین او پرېږده هغه خلک یلحدون فی اولئک هم الغافلون دغه خلق په غفلت کې دي ولله الاسماء الحسنى د الله رب العالمین د پاره بهترین نمونه دي فدعوه بها نو په هغې